بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن اتم درس ته د پبلیشر. تاسو راشئ پبلیشر ته یو خالی صفحه له دې ځای څخه انتخاب کړئ. را به شو د پروني درس ادامې ته د دې صفحې اندازه به لږ زیاته کړم. پرون مو تر انزرت برخې پورې لوستی وو. را به شو انزرت کې د بزنس انفارمیشن مو لوستی وو. ورد آرټ د ورد آرټ په پبلیشر کې هم لوستی وو. تاسو دلته یو خط ولیکئ. زه لیکم چې افغانستان دا اوکې کړئ. ستاسو لپاره ډیزاین تیار شو. تاسو په خط کې تغیرات غواړئ چې هماغه خط کې تغیرات راولئ. نور هیډ بروئ، نور ډیزاینونه انتخابوئ. کوم ډیزاین چې مو خوښوي هماغه انتخاب کړئ. دا د ورد آرټ لپاره و. دا بعضې اعلانات او بعضو لوحو کې ضرورت کېږي. راشئ انزرت ته. په انزرت کې بل انزرت فایل ده. تاسو غواړئ له ورد څخه له کوم بل پروګرام څخه یو فایل دلته راوړئ. تاسو وینئ مثلا دا انتخابوم، هغه فایل دلته راځي پبلیشر پروګرام ته. تاسو ماتلی شئ چې هماغه فایل دلته خلاص شي. تاسو وینئ چې د هغه فایل څخه خط ټول راواخیستل سو او دلته پبلیشر ته راغی. زه بیا راځم دلته یو نیو سلایډ پبلیکیشن اخلم. تاسو راشئ انزرت ته. سمبولونه دي. په سمبول کې تاسو کولی شئ چې هماغه ریاضیکي سمبولونه دي چې غواړئ استعمالي کړئ. زه به دلته راشم، کلیک به وکړم یا راشئ دلته ټکس باکس واخلئ. ټکس باکس به واخلو. اوس به راشو انزرت ته، سمبولو ته. مخکې مو لوستي وو سمبولونه و. هر دلته خاص سمبولونه دي، هماغه پیدا کړئ، تاسو انتخاب یې کړئ، انزرت کېږي. دلته نور ډولونه یې هم شته. سپیشل کرکټر دا مهمه دي. تاسو کاپي رایټ غواړئ، ټریډ مارک غواړئ، پاراګراف مارک غواړئ، هر څه غواړئ هماغه انتخاب کړئ. دلته دا اوکې کړئ، کلوز یې کړئ. تاسو وینئ چې دا دلته جوړ شو. راشئ هوم ته، د اندازه ور زیاته کړئ. تاسو وینئ چې د کاپي رایټ علامه دلته راغله. راشئ بیا انزرت ته. ډیټ ټایم دی، هماغه تاریخ ده. کوم ډول وخت تاریخ غواړئ، مثلا وخت غواړئ که تاریخ غواړئ. زه دا غواړم. دلته لیکلی اپډیټ اټومیټیکلی. اپډیټ اټومیټیکلی که انتخاب کړئ سبا به تاریخ بدل وي، بله ورځ به هم بدل وي. که غواړئ چې یو تاریخ فکس وي بیا دا انتخاب. تاسو وینئ چې نن سپټمبر اول 2000 کال ده. بل هایپرلینک ده. دا مو په ورډ کې په پاور پوینټ کې لوستی وو مکمل. فقط زه به یو مثال تاسو ته کار کړم. مثلا فایل راشئ دا انتخاب کړئ. هایپرلینک ته راشئ. غواړئ چې له همدغه صفحې سره لینک کړئ، غواړئ د بل فایل سره لینک کړئ. هر څه چې غواړئ هماغسې کار کولی شئ. زه مثلا هماغه خط راخلم، دلته یو بل څه سره لینک کوم، مثلا د ډیسکټاپ د ډاکومنټ سره. زه چې کله په دې باندې اوس کلیک وکړم، دا ما لپاره هماغه کله چې یس وهم هماغه فایل راته خلاصوي. بل مهمه موضوع ده چې بک مارک ورته وایي. تاسو راشئ اول صفحې زیاتې کړئ. دا به د ډپلیکیټ کموي هم. بک مارک ډېر مهمه موضوع ده. بک مارک چې دا د یوه صفحې ادرس تاسو ته ساتي. تاسو مثلا زه غواړم چې دا 4مه صفحه ده. تاسو وینئ چې دا 4مه صفحه ده. زه غواړم چې په اسانۍ سره بیا دلته راشم، دا ځای ځان سره ذخیره کړم. زه لیکم 4. دا اډ کړئ. دا 4مه صفحه ده او دا فایل انتخابوم له دې ځای څخه. دلته لیکم بک مارک. دلته 3 ورکوم چې دا 3مه صفحه ده. غواړئ چې په کوم ترتیب سورت شي، که په نیم باندې بیا د خپل په نیم باندې به سورت کېږي، که لوکیشن ورکوئ کوم لوکیشن چې مخکې وو بیا په اول هماغه راځي. زه نیم انتخابوم، 3 وهم. دلته به 3 ورکم، بیا به اډ وهئ. دلته راشئ دا انتخاب کړئ. دلته راشئ بیا دلته 2 ورکئ. دا ډېر مهمه ده. کله چې 200-300 صفحې فایل تاسو لرئ، د هغه لپاره کوشش وکړئ له بک مارک استفاده وکړئ. دلته بیا راځم دا انتخابوم. دلته بیا څه شی ولیکئ، 1 اډ وهئ. کولی شئ چې بیا ډیلیټ هم کړئ. زه اوس بیرته بک مارک ته راځم. زه غواړم 100مې صفحې ته لاړ شم، اولې ته، 2مې ته، 3مې ته. زه غواړم چې 4مې صفحې ته لاړ شم. که ډیلیټ وایي پاکېږي، که ګو وایي هماغه صفحې ته تاسو بیایئ. دا هماغه 4مه صفحه ده. دا ډېر مهمه موضوع ده. بل
هیډر ده. کله چې تاسو هیډر کلیک وکړئ ستاسو له عادي صفحې څخه به یو ماسټر پیج جوړ شي. ماسټر پیج داسې یو پیج ده چې په هغه کې تاریخ، عنوان ټول شان شامل وي. زه به راشم دلته هیډر باندې کلیک وکړم. تاسو وینئ چې له دې پیج څخه ماسټر پیج جوړ شو. ماسټر پیج داسې ده ما مخکې مو ویلو چې تاریخ، عنوان ټول شان پکې شامل وي. اوس دې ماسټر پیج کې تاسو وینئ تنها هغه عنوان برخه ده. آرټ ماسټر پیج غواړي چې بل ماسټر پیج انتخاب کړئ. د ټو ماسټر پیج دلته بل ماسټر پیج به هم راشي. تاسو وینئ چې دوه ماسټر پیجز ټو ماسټر پیج خو مو ویلو. اپلای ټو آل که نور سلایډونه وي په هغو هم عملي کېږي، نور پبلیکیشن وي. اپلای ټو کرنټ په اوسني باندې عملي کېږي. بل ډپلیکیټ یو بل هم همداسې جوړېږي. تاسو وینئ چې دا بل یې جوړ شو. نوم یې بدلولی شئ. دلته ای ده، د ای د بي د نوم یې غواړئ بدل کړئ، او یا غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، بیا دا ووهئ بیا ډیلیټ کېږي. زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. یس، تاسو وینئ چې یو پبلیکیشن زما سره پاتې ده. دا ویډیو دومره بس ده، نور برخه بل ویډیو کې تشریح